په خوست ولایت کې د کیلې کښت بریالی ثابت شوی. د خوست ولایت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي هڅې روانې دي چې د بڼوالو ملاتړ، مسلکي روزنه او تخنیکي مرستې پراخې شي چې د کیلې کښت د یو نوي زراعتي فرصت په توګه معرفي شي او خوست د کیلو یو مهم تولیدي مرکز وګرځي. د خوست ولایت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس وایي چې د خوست ولایت اقلیمي شرایط د کیلې، مالټې، سنتروس، امرود، سره املوک، نارنج، لیمو او ورته نور زراعتي بوټو ته ښه نتیجه ورکوي. په خوست ولایت کې دغه په متون په ساحه کې د ایپل، بانانا په نامه کومه ورانټي چې د هغه کرل شوې وه، وخت نا وخت موږ د دې تعقیب و نظارت کړی ده، د هغه امراض هم تعقیب کړي دي، د هغو هغه کیفیت هم تعقیب کړی ده، د هغو هغه غذایي مواد چې کوم ورته ضرورت لري هغه هم تعقیب کړي دي. په دې بخش کې الحمدلله تر دې وخته پورې چې د کیلې حاصلات ورکول موږ مستقیما ورسره په لاین کې وو او کوشش مو هم دا ده چې څوک یو اقدام وکړي، نوی ویاړ لاسته راوړي، نو موږ به تر هغو څه ورسره ملګري تر څو پورې چې هغه حاصلات لاسته راځي. په خوست ولایت کې د کیلو بڼوال وایي چې د خوست آب و هوا او اقلیمي شرایط د کیلې د کښت لپاره مناسبه ده او ښه نتیجه ورکوي. دوی له اسلامي امارت څخه غوښتنه کوي چې له دوی سره دې په اړونده برخه کې لازمې مرستې وکړي. چې بچه کې وکړل بیا به بیخ کې کار کوي. نو یو شاخ د چې کار کړو هغه به اته بچه کوي، یعنی په جربو ځمکه دغه لاندې کوي. دا د ازمایښت لپاره د کیلې بوټی مو نصب کړو او زه چې فکر کوم ډېره ښه نتیجه یې ورکړه. متون خوره د دې سره یار ده. مو لازمه وګڼله چې زه باید په خوست کې داسې یو بوټی ترویج کړم چې مخکې په خوست کې نه وي. نو هغې د جملې څخه مو د کیلې بوټی انتخاب کړلو. دا د خوست د منطقې دپاره نوی ده. نو خوست پوښتنه چې دغه بوټي نتیجه بیخي مثبته وه، ځکه چې دا بوټی د خوست د اقلیم سره عیار ده. خپله دغه یو کلن بوټی ده، تقریبا د 9 تر 12 او 14 میاشتو کې دا حاصل ورکوي. بله ګړی دی دغه ده چې زه دې ته متوجه وم چې دغه بوټی چې کله د جسمي وده سر ته رسوي دا خامخا امراض رفات لري. کوم نباتي امراض رفات ونه لرلو، دا ډېره بهتره خبره ده چې دې کوم هیڅ نباتي امراض رفات ونه لرلو. زراعت ریاست څخه موږ دغه غوښتنه ده چې دا چې دا کیله بوټی د خوست د منطقې دپاره نوی ده، نو دی باید د موږ سره په ترویجولو کې دا کې کوشش وکړي، ځکه دا دی خپله دغې یو شبهه لري. د یادونې وړ ده چې په خوست ولایت کې د ګربزو په ولسوالۍ کې هم یو تن بزګر د هیل، لاچي، لونګ، سرې د لاس نکریزې ورته نور بوټي هم کرلي وو چې نتیجه یې مثبته ثابته شوې ده.